وات منګورې سره تعلق لرونکي هومیوپیتیک ډاکټر نعیم خان ته برطانیه کې د طب په شعبه کې په ښه کارکردګۍ نړیوال سټار آف هومیوپیتي ایوارډ ورکړی شوی دی، کوم چې نه صرف د سوات بلکې د پاکستان لپاره یو اعزاز دی. دغه ایوارډ لپاره د پاکستان په شمول د نړۍ د مختلف ملکونو نه 31 ډاکټرانو انتخاب شوی چې پکې وړومبني 10 کسانو کې ډاکټر نعیم هم شامل وو. په اعزاز ترلاسه کېدو ډاکټر نعیم د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او خپل ایوارډ یې د پاکستان په نوم کړی. دا ایوارډ خو په جولای کې هغوی اناونس کړی و، د هغې دپاره بیا هغوی سي وي غوښتي وو، د مختلفو ټولې دنیا نه یې غوښتي وو. نو په دې کې څه 31 کسان د ټولې دنیا نه هغو سلیکټ کړي وو. نو د پاکستان نه صرف په هغې کې زما سلیکشن شوی دی او زه تللی وم او دغه بیا موږ دغه ایوارډ یې راکړی دی او دې ته ایوارډ د سټار اف هومیوپیتي په نوم باندې دا یو دغه کېږي، هغوی کال په کال باندې دغه کوي. نو دغسې په ټولې دنیا نه دغه و، نو په هغې کې زه په ټاپ 10 کې زما انتخاب هغوی شوی و، د ایوارډ ما یې راکړی په هغې. ډاکټر نعیم مطالبه کړې ده چې سوات او ملکنډ ډیویژن کې د هومیوپیتي اسپتال پرانسته وشي. نو دغه اقدام به د کینسر په شمول د نورو مریضانو لپاره ګټور ثابت شي. زموږ د اسپتال انتهایی اشد ضرورت دی دلته چې د هومیوپیتیک یو جدا اسپتال وي، ځکه زموږ له هغه پیشنټ راځي چې هغه په دې نورو طریقې علاجو کې ریجکټ شوي کیسونه وي. نو چې دا زموږ سره په اسپتال کې نو د ډېرو خلکو ښېګړه به کېږي او ډېر پیشنټ به ښه کېږي او امید لرم چې د کینسر نوال او دغه پورې چې کم د ریجکټ شوي کیسونه دي، کرانیک کیسونه دي، نو د دې علاج به ډېر زیات آسان شي او ممکنه به شي موږ ته. ډاکټر نعیم وایي چې هومیوپیتیک علاج نه صرف پاکستان بلکې جرمني، فرانس، امریکا، انګلینډ، ملیشیا، متحده عرب امارات، هندوستان په شمول نور ترقی یافته ملکونو کې هم مهم ګڼلی کېږي. سعید الرحمان، خیبر نیوز، منګورا، سوات.